بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لومړی خو د ټولو هغو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ تر څو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د کلاس A او B سوداګري یعنې تجارتي موټر چلولو د پوهې ازموینې پرمټ پوښتنې او ځوابونه د پوښتنو او ځوابونو زده کړې په صورت کې بریالیتوب 100% تضمین شوی دی. CDL په پښتو ژبه اتم درس دی. یوه پوښتنه: په موټر کې د بیړني یا ایمرجنسي وسایلو موجودیت یوازې د هغه موټر لپاره اړین دی چې خطرناک توکي لیږدوي. اړین یا حتمي دی؟ یوازې د بین المللي یا نړیوال سفر پر مهال اړین دی. سم ځواب دی اړین یا حتمي دی. راځو وضاحت ته د ځواب. د سفر څخه مخکې د معاینې په جریان کې تاسو باید د بیړني تجهیزاتو لپاره خپل موټر وګورئ تر څو مطمئن شئ چې ستاسو موټر کې 6 فیوزونه او د اور وژونکي ډبې او داسې نور بیړني وسایل موجود دي. د هیندارو تنظیم کول یوازې په سمه توګه چک کېدای شي که ټیلر مستقیم ولاړ وي، هیڅ ټیلر موجود نه وي، موټر په یو څه کمښت کې وي. سم ځواب دی ټریلر مستقیم ولاړ وي. راځو د ځواب وضاحت یا تشریح ته. د عقب ښیښو یا هیندارو تنظیم کول یوازې په هغه وخت کې په دقیق ډول سره چک کېدای شي چې ټریلر مستقیم ولاړ وي. د عقب ښیښو یا هیندارو تنظیم کول باید د هر سفر له پیله د مخه چک شي تر څو تاسو په مناسب ډول سره سړک او د خپل ټریلر شاوخوا وکتلی شئ. دریاویم پوښتنه: که د ټریلر چلوونکی نشي کولی چې تشخیص کړي سړک یخ وهلی او ښویېدونکی دی نو باید اټکل هڅه وکړي. کولی شي چې د موټر کړکۍ یا ښیښه ښکته کړي او د یخ چک کولو لپاره د عقب ښیښې هیندارې مخکینۍ غاړې لمس کړي. لکه یا د کاور چې دی پوښ دا مثال لمس کړي دا مخې ته. باید سړک له نږدې وګوري. سم ځواب دی کولی شي چې د موټر کړکۍ یا ښیښه ښکته کړي او د یخ چک کولو لپاره د عقب هیندارو مخکینۍ غاړې لمس کړي. راځو د ځواب وضاحت ته. که تاسو فکر کوئ چې د سړک سطحه ممکن یخ وهلې وي یا یخک وي مګر تاسو ډاډه نه یاست، تاسو کولی شئ د موټر ښیښه ښکته کړئ او د یخک یا کنګل چک کولو لپاره د عقب هیندارې مخکینۍ غاړې لمس کړئ تر څو تاسو د یخک تشخیص لپاره احساس وکړئ. 4 پوښتنه: څه پیښیږي کله چې یو موټر هایدروپلان شي؟ ټایرونه د سړک سره اړیکه له لاسه ورکوي یا کشش نه کوي. ټیلر د تراکتور څخه جلا کېږي یعنې مخکینۍ برخې څخه جلا کېږي. موټر د کنټرول لپاره اسانه کېږي. سم ځواب دی ټایرونه سړک سره اړیکه له لاسه ورکوي یا کشش نه کوي یعنې انبساط نه کوي. راځو د ځواب وضاحت ته. په لوند سړک کې دا ممکنه ده چې د موټر ټایرونه د سړک له سطحې سره کشش یا اړیکه له لاسه ورکړي. په ساده ډول یعنې د ټریلر ټایرونه په سړک باندې خوله نه لګوي او ښویېږي چې دا د هایدروپلان په نامه یادېږي. هایدروپلان کېدای شي 30 مایله فی ساعت سرعت کې هم واقع شي یا د دې څخه کم سرعت کې هم واقع شي. د 30 مایله پر هاوس د دې نه په کم سرعت کې هم واقع شي. په سړک کې د کاربورډ باکس باید تمه وشي چې په سړک کې وي. معمولا خالي او بې ضرره وي. کېدای شي یو دروند توکی پکې وي او
ستاسو موټر ته زیان ورسوي؟ سم ځواب دی کیدای شي یو دروند توکی پکې وي او ستاسو موټر ته زیان ورسوي. د ځواب وضاحت یا تشریح ته راځو. په سړک کې نږدې هر بهرنی څیز چې موجود وي نو احتمالي خطر رامنځته کوي. د مثال په توګه حتی د کاربورډ بکس بې ضرره ښکاري خو کیدای شي یو سخت یا دروند شی په داخل کې ولري او ستاسو موټر ته زیان ورسوي. ولاړ بس دا د اندېښنې لامل نه دی ځکه چې دا ولاړ دی. یوازې اندېښنه ده که چیرې مسافر له بس څخه راوځي. دا د اندېښنې وړ ده چې آیا مسافر لیدل کیږي یا نه. سم ځواب دی دا د اندېښنې وړ ده آیا مسافر لیدل کیږي یا نه. راځو د ځواب وضاحت ته یا تشریح ته راځو. تاسو باید تل احتیاط وکړئ کله چې درېدلي یا ولاړ بس ته نږدې موټر چلوئ. کیدای شي په شاوخوا کې مسافر وي او بس ممکن یا د دوی لیدلو مخه ونیسي یا تاسو د دوی د لیدلو څخه منع کړي. اویاومه پوښتنه مخکني څراغونه یا د موټر مخکې یا هیډ لایټ چې ورته وایي معمولا اړین نه دي کله چې د شپې لخوا موټر چلوئ. هر کله چې امکان ولري باید په لوړ بیم یا رڼا کې تنظیم شي یا ترتیب شي. د لمر په پرتله غوره رڼا چمتو کوي. سم ځواب دی هر کله چې امکان ولري باید په لوړ بیم یا رڼا په ترتیب کې وي یعنی لوړه رڼا لرونکې وي یا په لوړه رڼا کې تنظیم شي. راځو د ځواب وضاحت ته. د لید د ښه کولو لپاره تاسو باید د شپې لوړ بیم یا رڼا مخکني څراغونه وکاروئ. چیرې چې دا خوندي او قانوني وي یعنی په کوم ځای کې چې په کوم حالت کې چې قانوني وي په هغه وخت کې تاسو سفر کوئ نو په هغه وخت کې باید تاسو لوړ بیم وکاروئ. کله چې قانوني وي هغه خوا تاسو باندې موټر نه وي یا تاسو ډېر نږدې موټر پسې روان نه یاست. په هر صورت د لوړ بیم څراغونه رڼا کولی شي د نورو موټرو چلوونکو د لید مخه ونیسي. خو کله چې تاسو 500 فوټه په اندازه د بل موټر سره مخامخ کیږئ یا ورپسې موټر چلوئ نو د خپل موټر مخکني څراغونه رڼا ټیټه یا کمه کړئ ترڅو د هغوی د لید یا د دید مخنیوی ونه کړي ځکه چې دا غیر قانوني دی. په دې حالت کې چې مثال هغوی د لید مخنیوی کوي نو غیر قانوني دی. اتاویاومه پوښتنه د سړک غضب څه شی دی؟ د نورو ته د زیان رسولو په نیت د موټر ګډوډ چلول. د موټر چلول چې غیر خوندي ګڼل کیږي. د موټر چلول چې معاینه شوی نه دی. سم ځواب دی نور ته د زیان رسولو په نیت موټر ګډوډ چلول. راځو د ځواب وضاحت ته. د تېري کوونکي په څیر موټر چلول د سړک غضب په توګه تعریف شوی دی لکه ځان زړور ګڼل یا په تیز سرعت کې موټر چلول او نور موټر چلوونکو ته زیان رسولو په نیت موټر چلول عبارت د سړک د غضب څخه دی. 9 پوښتنه خانهخالي د یخ یوه نرۍ طبقه ده چې د سړک په سطحه جوړیږي. سپین کنګل یا سپین یخک، تور کنګل یا تور یخک، شین کنګل یا شین یخک. سم ځواب دی تور کنګل یا تور یخک. راځو د ځواب وضاحت ته. تور یخک یا کنګل د یخ یوه نرۍ روښانه طبقه ده چې د سړک په سطحه جوړیږي. دا په دې اندازه روښانه وي چې لاندې سړک ترېنه ښکاري او د سړک سطحه لنده غوندې ښکاري. تل تور یخک یا کنګل موټر چلوونکو ته خبرداری ورکوي چې د تودوخې درجه د یخ کېدو څخه ښکته ده نو سړک لوند ښکاري او د موټر د ښویېدو امکان زیات دی. راځو 80 پوښتنې ته. کله چې منحني ګولایي ته ننوځئ تاسو باید موټر نوټل ته واړوئ یعنې د ګیر نه وباسئ، سرعت ښکته کړئ،
د سړک غاړې یا اوږه وکاروئ، یعنې سړک غاړې ته موټر وچلوئ، غاړه ونیسئ، د غاړې خوا نه همداسې ورتاو شئ. سم ځواب دی سرعت ښکته کوي، یعنې ورو شئ. راځو د ځواب وضاحت ته. مخکې د دې څخه چې تاسو یو منحني ګولایي ته ننوځئ، سرعت مو کم کړئ یا ورو شئ تر څو په خوندي ډول سره منحني ګولایي ته داخل او ووځئ، یعنې ور داخل شئ او په خوندي توګه سره د هغې څخه تیر شئ یا ووځئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. ښاد او آباد اوسئ.